ट्रेडिंग व्यू लपاره تاسو راشئ لومړی ډایرکټ بس ولیکئ ट्रेडिंग व्यू اکثره خلک لپټاپ ډاونلوډوي اکثره لپټاپ ډاونلوډ داسې وي چې مثال بس فایل وي درون تمامېږي لوډینګ زیات کوي صحیح ده د هغې لپاره چې هغه لوډینګ نه زیات تاسو بچ پاتې شئ او ځکه موږ ضرورت نه ډاونلوډ کوو ډایرکټ خلاصېږي را به شئ چارټ ته به راشئ صحیح ده چارټ ته چې راغلی نو په ټریډینګ ویو کې ګوره په زرهاو انډیکیټرز دي کې ښه دې کې مثال ته کومه ځای انډیکیټر غواړې موجود ده پکې داسې انډیکیټر پکې دي مثال دوی ماته د خرڅلاو ځای وښایه زه یې واخلم خرڅ کړم درته خلک دي جوړ کړي دي پیسو باندې خرڅوي بیا ته بیا عزیز نه کې ته بیا هغه پیسو باندې اخلي او اپلای کوي چې اپلای کړي تعالی بیا د خرڅولو څخه خیر ده د اخیستلو څخه ټول خیر ده چې اوس یې واخله اوس یې خرڅ کړه دام خیر ده همدا تحلیل کوي که نه دا خو هغه کوډینګ کېږي که نه کوډینګ کړی وي هغې ټولو بیا میرا د خپل کوډینګ د مارکیټ ته ورځئ چې مارکیټ ته وغورځئ بیا هغه تحلیل کېږي تحلیل کوي تحلیل مطلب په اساس باندې تا ته بیا وایي چې اوس یې واخله لکه مثال تاسو بیا ښیم څو کسان ګوره دا ټریډینګ ویو پیج شو صحیح ده دا چې دا ټریډینګ ویو پیج ده دلته موږ اکاونټ انټر کولی شو تاسو غواړئ خپل اکاونټ جوړ کړئ دلته به راشئ خپل څنګه کې تاسو به اکاونټ ته تاسو انټري کولی شئ که تاسو اکاونټ نه وي دلته به کلیک کوئ را به شي تاسو دلته ساین ان لیکلی وي ساین ان به کې تاسو خپل جیمیل اکاونټ به څنګه کوئ ورسره کنیکټ به کوئ ورسره ښه که تاسو جیمیل اکاونټ کنیکټ نه کړئ تاسو بیا د فیچرز استعمال اجازه نه درکوي درته دا فری اکسس ده فری اکسس کې دا شیان دي بیا چې کله تاسو بیا د دې پریمیم اخلئ پریمیم کې به تاسو ټول ټریډینګ ویو خدمت کې کېږي بیا تاسو کولی شئ دا هر طریقه استعمال کوي انډیکیټر یې ښه بېغمه استعمال کوي هر څه کولی شئ اوس که موږ غواړو مثال که ساده وي ساده کې موږ نشو کولی چې د یو نه زیات انډیکیټر استعمال کړو ته دوه نه اټلیست دوه یا درې دوه نه نو که ته غواړې درې انډیکیټر استعمال کړې ګوره دا وګوره دا ما سره ګوره اس آی پاور ګوره چارټ پریمیم دا ګوره باس دا تاسو وروسته وایي دا انډیکیټر دا ګوره که زیان کم ګوره ټول شیان ښه دا ګوره مکمل هر څه ښه دا د سپورټ ریزسټنس زون دي مثال که هغه څه دان کم هغه ته هر څه ښه بیا دا وګوره ریزسټنس یې تاسو ته وښایي صحیح ده په دې کې ډېرې زیاتې خبرې پکې دي په همدې خبرې کوو چې زموږ درس برخه صحیح ده نه موږ په همدې خبرې وکړو که واقعي وخت بیا بل خاصیت په وایو دې استعمال تاسو زده کوئ چې دا ستاسو تحلیل کوئ پرون چې کوم مسایل تاسو ویلي دي تحلیل لپاره دلته راځئ همدلته ټول تحلیلوئ او د همدې نه سکرین شاټ اخلئ بیا پوسټ کوئ ټیک ده ځکه بایننس تاسو دومره هغه نه درکوي بایننس دومره هغه نشته بل لوډ یې زیات د هغې ځکه هغه قوي غټ اپلیکیشن ده تاسو دلته راشئ ګورئ دلته به تاسو ساین ان وکئ چې هر څه وي هغه به تاسو انټر کړئ بیا دې خوبي څه ده تاسو کولی شئ چې ریفر ا فرینډ کړئ ریفرل باندې هم تاسو پیسې درکوي درته که چېرته هغه پریمیم واخلي ښه پریمیم واخلي مثال تاسو بیا پیسې راځي او تاسو هم پریمیم کاروئ بیا تاسو پیسې راځي په دې کې موږ دا مهمې اپشن یې وایو ټیک ده ځکه دا ټول پلیټفارم غټ پلیټفارم دي لکه څنګه چې باینن غټ پلیټفارم ده هغه اپشن چې موږ استعمالوو اوس بایننس که ته ټول مثال ټکي به ټکي وایې بایننس په زرهاو اپشن دي پکې دي نو هغه یوازې د بایننس د انټرفیس ټول پېژندنه ده بیا ته بیا ټریډ ته نه ځې ته ټول مارکیټ پېژنې هغه کې ډېرې دنیا خبرې پکې دي په ټریډینګ ویو کې مې دنیا خبرې دي ټیک ده موږ ته هغه اپشن دی وایي چې کوم موږ ته پکارېږي زموږ تحلیل لپاره زموږ د کار لپاره ښه چې اکاونټ مو انټر که دلته تاسو لاندې راشئ ګوره ډارک دیم ده دا که تاسو کلیک کوئ څنګه کېږي ډارک کېږي ډیپینډ تاسو باندې کوي ښه چې تاسو کوم یو سره راحت هسته ډېر زیاته زه اکثره وخت تور سره ډېر راحته اوسېږم هلته او ډارک سره په سترګو هم بد اغېز نه کوي بل داسې وي چې تحلیل پکې ښه معلومېږي که نه او بله خوبي دا چې دی که تاسو کینډل خپل طبیعت ته برابرولی شئ کوم رنګ غواړئ هماغه رنګ تاسو ځان ته
باغې به خبرې کوو ان شاء الله. لاندې چې دا ډراوینګ پینلز ده دا که تاسو آف کړئ تاسو پینل څنګه کېږي ډراوینګ له منځه ځي. چې هغه له منځه ځي ګوره موږ دلته یو پینل د مثال دا موږ ختم کړو نو ها که تاسو ډراوینګ غواړئ او تاسو صفحه په دې شکل باندې ولا تاسو راشئ دلته به کلیک کړئ او راوشئ ډراوینګ پینل باندې به کلیک وکړئ تاسو ته به ډراوینګ پیج پینل خلاص شي دلته ټیک ده. اوس تاسو د هر یو نه استفاده کولی شئ. دې کې وګورئ چې مثال د کراس شکل ده د ایرو شکل ده مثال دا کوم دغه شی چې ښکارېږي وینئ د سکرین باندې چې ګرځېږي ډیپینډ تاسو باندې کوي داسې کوئ داسې ګرځېږي. ها ډاټ غواړئ مثال ډاټ کېږي که میجیک سټیک غواړئ میجیک سټیک به شي دا وګوره سټیک به راشي ښیل ده ورته دا کرسر چې کارېږي دا کرسر وګوره ډیپینډ تاسو باندې کوي چې غواړئ. لاندې ټرینډ لاینز دي ښه دا موږ سره ټول لاین دي چې دي دا ټول موږ سره لاینز دي. تاسو چې بس ته بیا ټرینډ لاین راځي تاسو به ټرینډ لاین په دې کاروئ. بیا ټرینډ لاین موږ سره یو خط ده د مارکیټ ډایرکشن موږ ته ښایي صحیح ده خو څه موږ په اپ ډاون ټرینډ کې ډېر زیات کاروو. موږ ټرینډ په ټرینډ لاین باندې ښیو ټیک ده موږ وایو که نه اپ ټرینډ ډاون ټرینډ دا ټول موږ په ټرینډ لاین باندې ښیو. دا اوس وګوره اوس دغه ځای نه موږ سره چې ده د دغه ځای نه موږ سره اپ ټرینډ ده که نه مثال دا موږ لاندې هم کارولی شو دلته هم کارولی شئ او کولی شئ چې دلته راواخلئ د دې ځای نه هم داسې کار کوي ګوره. نو دا په دې باندې موږ به چې کوو په دې باندې موږ دا خو اوس دا مکمل ګلان شي دا اوس زموږ دا مکمل ګلان شي دا به تاسو ټیک ده. تاسو بیا ټرینډ لاین کاروئ تاسو به راځئ د ټرینډ لاین نه به استفاده کوئ. بل هارزنټل لاین وکړه نه موږ ویلې د ریزسټنس سپورټ لپاره تاسو به راشئ هارزنټل ته به راشئ کلیک به پرې وکړئ چې څنګه تاسو دلته کلیک وکړئ نو څنګه به شي مستقیما یو هارزنټل لاین به جوړ شي ټیک ده. دا هارزنټل لاین خبره ده. بل موږ سره ورټیکل لاین ده دا وګوره تاسو کله چې ورټیکل لاین واخلئ په دې باندې تاسو ځان ته یو چارټ یا مارکیټ مکمل سپلټ کړئ داسې نه یو برخه دا شوله یو برخه د مارکیټ دا شوله. هارزنټل د ریزسټنس او سپورټ لپاره استعمالېږي او بیا دا ورټیکل چې دي په دې باندې موږ ټرینډ معلومو بیا موږ جلا کوو ځان د ټرینډ اوس دې چې پورې چې د اپ ټرینډ ده که نه دغه چې د ډاون ټرینډ ده دې خو موږ جلا تحلیل کوو بیا او دې خو موږ جلا تحلیل کوو بیا. دا چې شو دا د ورټیکل لاین خبره شوله چې موږ هم دا ډېر کاروو اوس زموږ دا کاروو په دې کې نور ما هم نه دي کارول کېږي صحیح ده دې کې ځکه ما په درد نه دی خوړل نور شاید په درد وخوري نور ډېر زیات شیان به کېږي ګوره همدغه شیان موږ استعمالوو خپل تحلیل لپاره ټیک ده. دلته چې دي دلته موږ سره فیبوناچي ریټریسمنټ ټول دي چې دا موږ سره ډېر زیات استعمالېږي دغه بخش دا وروسته موږ د سپورټ او ریزسټنس لپاره کاروو. وروسته راتلونکي موږ د انټري پوینټ په دې معلوموو ټیک ده. موږ چې کله مارکیټ وایو که نه چې مارکیټ بیرته چې کوي مارکیټ بیرته پل بک کې چې کوي پل بک چې کله مارکیټ کې موږ دې نه استفاده کولی شو بیا د انټري لپاره دې ته موږ فیبوناچي ریټریسمنټ ټول وایو. دا یو زون دی چې هغه ته ګولډن زون وایي هغه د 0.5 شپږ تر منځ وي. ګوره دې مطلب څه ده دا موږ ته د مارکیټ دغه ښایي بېرته ریټریسمنټ ښایي چې مارکیټ څو فیصده ډاون کېږي بېرته غورځېږي چې کله موږ غواړو د مارکیټ غورځېدنه معلومه کړو بیا موږ دا کاروو بیا نو کله چې مارکیټ موږ سره 80% راغورځېږي بهترین چانس جوړېږي څنګه کوو بېرته موږ انټري وکړو واخلو. اوس دا وګوره مثال دا له دې چې نه پورته شوی دې ساحې پورې که نه اوس داسې ډرا کوم چې ډرا کوم ګوره موږ سره پوینټس دي موږ کله وایو چې کله مارکیټ 0.50 ته راشي یا 80 ته راشي مارکیټ څنګه کېږي بېرته به راځي یعنې مارکیټ 50% څنګه شوی ده راښکته شوی ده. چې کله مارکیټ په یو ټرینډ کې 50% راغورځېږي یا 80% هغې نه بعد چې کېږي بېرته به راځي بیا ښه
په ټرین کې عموما مارکیټ یو فیصد راو یو حد راغورځېږي هغه حد موږ په چی معلومو فیبوناچي ریټریسمنټ ټول باندې معلومو چې موږ مارکیټ 50% راغورځېدلی ده 80% مارکیټ راغورځېدلی ده نو دا به څه کارو موږ دې ته موږ فیبوناچي ریټریسمنټ ټول وایو دا موږ په دې خپل بخش کې وایو یو د ګن باکس په نوم باندې ده ګن باکس موږ کارو دا موږ ته یو متوسطه نقطه ښیي ٹھیک ده دا چې هغه موږ ته دا موږ ته متوسطه نقطه ښیي منځنۍ نقطه موږ ته ښیي دا وګوره مثال زه غواړم د دې کینډل منځنۍ نقطه پیدا کړم کوم ځای به راځي دغه پارټ چې ده منځنۍ نقطه ده موږ سره ٹھیک ده دا وروسته موږ بیا کاروو ښه یو فیبوناچي ریټریسمنټ ټول شو یو ګن باکس شو دا موږ کاروو بیا انډرسټینډ دې پسې په دې کې موږ کار نه کړی نو پکې نه پوهېږو چې کوم ځای کې به دا استعمالېږي نور خو موږ لپاره چې موږ بل کاروو دا ساحه ده فورکاسټینګ زون ده فورکاسټینګ زون کې موږ سلام پوزیشن او شارټ پوزیشن موږ سره ٹھیک ده موږ د دې دواړو نه څه کوو ډېره استفاده موږ د همدې دواړو نه کوو چې موږ لام پوزیشن ټاکو او څه ټاکو بل دی نه بل موږ دی نه شارټ پوزیشن ټاکو په دې سیکشن کې دغه دوه اپشن موږ وایو ګور ډېر اپشن لري خیر مو دا ورته اپشن ډېر زیات پکې دي مثال اوس موږ دا کارو هغه نور اپشن قسمه قسم مارکیټونه موږ لرو خلک ناز دي مثال هغه شان دي کاري دي نه خپل تحلیل نه پکې ډېر مسائل پکې باندې مسائل باندې دا خو د سټاک غټه نړۍ ده کنه دې کې خو مثال عادي خبر نه دي پکې اوس بل چې دا بل دا جیومټریک شیپس دي ښا دا اپشن موږ وایو په جیومټریک شیپ کې موږ سره چې دي ایروز دي برش دا هالایټ دا ریکټنګل موږ ډیر کارو او روټیټډ ټراینګل موږ ډیر کارو بل پات کارو بل موږ سرکل کارو ښا چې کارو موږ بل سرکل کارو سرکل باندې موږ پوینټس ځان ته بنخ کوو مثال زواره مارکیټ دې ځای نه پورته شوی دا تاسو کولای شئ ځان ته د مارکیټ ټرنینګ پوینټ معلوم کوم یا هغه موږ چې سوینګ هاي سوینګ لو ویل کنه راشي مطلب څنګه کې تاسو سوینګ هاي باندې معلوم کې ها سوینګ هاي سوینګ لو په دې شکل باندې تاسو کولای شئ د استفاده دینه وکړئ ها دا دی نو به تاسو د کلیک کولای شئ خو کې ور سره بل شیپس موږ ریکټنګل پکاريږي ښا ریکټنګل موږ څه په خاطر پکاريږي د ریزिस्टेंस او د سپورټ لپاره څنګه چې ورټیکل لمپ کاریږي مولوی صاحب دام څنګه دی دا موږ سره زون لپاره کیږي ښا موږ چې بیکار کو موږ یو زون رسمو د سپورټ او ریزिस्टेंस لپاره موږ اکثره وخت چې رسمو زون موږ د خط نه استفاده نه کوو که خط تاسو رسموي په خط کې به تاسو ټول نقطې راولئ بیا خط پر داسې نقطونه تېروئ چې ټول په خط باندې راشي ریزिस्टेंस یا سپورټ تاسو ټاکئ که نه او په زون کې څنګه کوو زون کې موږ هغه مکمل ایریا په دې کې نښه کوو نو چون موږ تاسو درسونه په همدې خاطر دی اوس که نه مثلا په حدیث موږ تاسو درسونه سپورټ او ریزिस्टेंस ده که نه نو تاسو به راځئ څه به کوئ تاسو به ریکټنګل ته راځئ مولوی صاحب ریکټنګل ته چې راغلی دا وګوره دا کوم ویک چې بره وتلی وي د همدې ساحې نه پونیسي د ویک تر اخره پورې یا کنډل تر اخره پونیسي ها دا زموږ څنګه کوو ډرا کوو یا تاسو دغه لومړي کنډل تر ویک پورې هم کولی شئ ښه داسې ها یو زون شو ګوره اوس تاسو وګورئ بیا لپاره چې دې زون د قیمت راغلی ده څنګه شوی دې ته ریزिस्टेंस زون وایي ښه خصوصا دغه د اول کنډل نه نیول کېږي بره چې کوم کنډل وي کوم کنډل چې وي د بره نه همغې نه نیول کېږي لاندې وګورئ دا ده که نه ګوره دومره ویک لري که نه همدا ویک ټول رانیسم ورسره هم
کته خو ډرا کوم دا زون پکې هم څنګه شو شامل شو کنه نه دا ريزिस्टेंस شو دا سپورټ اوس ته کولای شي د بیا لپاره چې قیمت دې ساحه ترازی مغزمون درس وکړه د بیا لپاره چې قیمت چې ترازی دې ساحه ترازی ته باید منتظر د چی شي بیا موږ منتظر د چی کیږو ها کیندل کنه وذکر ته ماته قیمت راشي مولای صاحب ته بس کوم डायरेक्ट बेंट्री को कैसे बर बकाओ ना कैंडल पासास डायरेक्ट मंगने कहो डायरेक्ट हम कवला शुरा डायरेक्ट संग को गोरा तराजील द शेख दी लिमिट दे शेख दी कम लिमिट देलता दलता कम लिमिट बाय लिमिट गोरा बाय लिमिट चेक दी के ना एसएल संग मालूम है त गोरा उसले बख्ش د एसएल لازم ګره چې کله تاسو زون رسم وکنه زون تاسو مرسته کوي چې د एसएल بوټا کې ته بدل تاسو کې د زون د پاسه یا چې کوم ځای کېندل جوړیږي که خپل غواړي چې ډایرکټ کې دی د زون د پاسه با بای لیمټ کې دی او एसएल بسنه کې د زون نه لږ بلان دی کې نو ډیپند تا باندې کې څومره غواړي صحیح ده دا شو هو دا लिमिट ट्रेड शो कते वाले मार्केट ट्रेड की मार्केट तक ही नहीं उस तो रोजगार नहीं तो मजबूर लिमिट की देता तो जो लिमिट दी साइज से बकम से की भी सादा सपोर्ट जुन लाने बैठ उसी की सही था मोले से हुए की पे हां सरम क्लासी की पे ना हुई पदे को हुई है ना दर्स ना दर्स बखास्ता شوی نه اوسېږي زما ना خاصه اوس ګوره ها اوس که تاسو به وایي چې مثال دلته انټری مارکیټ باندې کوم صبر کې ورته به وسنه کوم دا خو په بای لیمټ باندې شو لا اوس په قیمت نشته دلته کنه نه کته غواړي دلته انټری وکي په مارکیټ باندې چیشته به ګورو بیا په مارکیټ باندې دلته به چیشته ګورو بیا په دې ساحه کې باید چیشته زو ګورم چې انټری وکم کندل ته وګورم ځای کنه سپورټ زنده کنه تاسو ما ویل چې کا سپورټ زون کې تاسو اخستنه کوي بیا به کندل ته ګوري کوم کندل ته وګورئ بلش کندل ته وګورئ کنه تراو بس کندل دی تا پرچ راو بس الله مو بخا دا بس خاطر ویل دی خدای مو بخا صحیح ده استاد خدای تاسو ته وړه جانته درکې ما سره دم بس خاطر ویل دی نو ولدا نه دم بس خاطر ویل دا کندلی استاد ته دا شنو دې کېندلو کې کوم تاسو بس کوئی په خیر سره تاسو دا دغه پانی راو باسه پسې صحیح ده دا پانی بل تاسو به ګورئ دلته چې کوم کندل ته جوړ شو دلته کوم کندل جوړ شو یو له هغه کندل نه چې برابر شو یو له هغه کندل نه کوم کندل نه مولای صاحب کومونه یو له بلش کندل نه چې برابر شو دلته زبتاله وس کندل دلته ز ډرا کم درته دلته چې یو دا باخري نقطه شي بیا مخکې زو نور مارکیټ تشریح کوو بیا دلته چې یو داسې کندل څنګه شو جوړ شو ٹھیک ده یو چې بلش کندل جوړ شو بس ته بس وګي ته بای انټری د کندل د کلوز نه وګي ها کوم ځنا کندل د کلوز نه بای انټری وګي که انګلفینګو او کنه ته د کندل د کلوز نه بعد انټری وګي قبول شو انګلفینګو د انګلفینګ سره نه وسنه کې داسې با ټریډ واخلي او اصل بچی ته کې دی دا زوم لاندې او اوس ډیپند تا باندې کوي 110 کو 120 صحیح ده 120 کو 110 ډیپند تا باندې کوي هغه به مارکیټ سټرکچر ته وګورئ انډرسټاند نو دا د سپورټ لپاره موږ استعمال کړه زوم چې ګورم موږ کولای شو په دې باندې سپورټ او ریزिस्टेंस انتخاب وکړو موږ سره دلته یو بل زونه هم ده کنه دا وګورم
ما په دې باندې موږ دا ټول ویک ځرانې سما ها دا وګورم ٹھیک شو فکر مو دا ورته رنگ تاسو هم بدلول شي بیرته په دې په کلیک کوي دلته براشي مثال سور دا سور کहाँ ورته ट्रांस कैपेसिटी دا مثال کا فل کوي د سکیږي کوي کمزوري کوي دا سم معلومیږي تاسو ته نو ګور موږ په دې ریکټنګل باندې زون ډرا کوخه نو موږ چې ډیر سپورټ ریزिस्टेंस ټاکو په ریکټنګل باندې ټاکو ځکه په دې کې زون راځي سهار راځي او که په خط باندې کوي به خط ته یو سډیر دقیق دغه نه کوي ارته واضح نه وي ښه نو موږ بدا کارو ٹھیک ده دالته کارول کیږي او یو دا روټیټډ ټرایانګل کارول کیږي دا موږ ته یو ټرند دا هم رانیسي ښه دا چې کوي دا هم موږ ته یو ټرند نیسي و دا سه یو زون موږ ته رانیسي زه په دې باندې کلیک وکم دا سه موږ څنګه کوو په دې باندې موږ به یو زون را ایسارول شو دې باندې ښه دا ورسته موږ به وایو ټیک ده دا وګوره په دغه شکل یو زون موږ سره موجود وي موږ کولای شو په دې باندې را ایسار ورسته ټول لازم ښه یعنی دینه موږ استفاده کوو دا استفاده ورډ جسمونه هغه دي اجسام دي ښه شکلونه دي استفاده ورډ شکلونه هم دغه موږ سره دي چې باندې ټیکس کوو موږ لیکنه کوو دي باندې تاسو وایي لیکنه راځي تا ولیکئ resistance زون دلته شکل بدلیږي رنگ بدلیږي کوم رنگ واړی رنگ ورکی ورته دلته سایز بدلیږي غټ واړی کوچنی واړی هر څومره واړی په دې باندې به دلته په دې باندې لاک کیږي چې په ایډیټ ونشي پکې صحیح شو په دې باندې ایډیټ مثال په دې کې عام نور ایډیټ کیږي هم بیک گراوند څنګه واړی ما شان کیږي ورته understand دې کې مشکل شته very good دا موږ سره خطکش ته خطکش موږ دی اندازه خي پرایس څومره پورته شوی څومره نه پورته شوی ٹھیک ده دا خطکش ده زه غواړم مثال مارکیټ دی جنس نه پورته شوی ده د سلیکم دا ماته وخت چې مارکیټ شپږ بار څنګه شوی ده پورته شوی ده دومره ولیا مطلب هغه اندازه ده دغه مثال دا هم ډېر نسی معلومه موږ په دې زوم کیږي نور آپشن نه تیریږي ٹھیک ده برات شي دا وګورم GBP USD دلته ټول سمبول دلته موجود دي ټول سمبول دلته موجود دي را بشي په دې بکلیک کې دا په پاک کې باکس سپیس به وایي صحیح ده چې پاک شوز لاین تاسو ټول مارکیټونه دي هم स्टॉक मार्केट کې د غواړي فندز غواړي فیوچر غواړي فارکس غواړي کرپټو غواړي انډیسیز غواړي باونډز دی اکانومي د اپشنز دی ګور دا ټول اوس موږ دې سره کار دا اوس خلک کمپنیان دي شي سره کار دي صحیح ده هر جلا جلا مارکیټ دی غړ غړ مارکیټ دی کنه وځي کې مارکیټ نه स्टॉक پر راځي په स्टॉक ګوري دي کې ګور ټول स्टॉक ګوري ها ټسلا نیویډا تاسو ما مخ تاسو ویلې دا ټول شي دي دا स्टॉक्स دي اپل دی ګورا په دې کې دا ټول میټا ما چې شه دا د فیسبوک والا دي ګوګل پکې دا نتفلکس پکې دا ګوګل ټول سٹاک دا بابا پکې دا دا تاسو ته بونس شوخه دا ویډیو تاسو ته دا ویډیو تاسو لپاره بونس شو لکه دا بونس تاسو لپاره شو دا کو د ټول سٹاک دی ګور فصل هاو سٹاک دی ګور دا ټول غټي کمپنی دي ښا شاپ ته ګور شاپیفای دا غټي کمپنی دي تاسو امازون غاروي په امازون کې شاپیفای سٹور نه دی ښا شاپیفای خپل غټ سٹور ده په دې کې تاسو څنګه کولای شئ شاپیفای کې ګور فندز دي په فندز کې چې دا ګور اس پی واي دي په دې ځکه نه پیغام دا اوس څه دی کنه دا ټول اوس ګره فندز دي
دا دی ګره دا اوس خل دا ټریډ کوي په دې کې اوس فیوچر دی په فیوچر کې ټول دا مارکیټونه دي ګوره هم ان کیو دا سیو دا ټول مارکیټ دي نفټي دا ګولډ دي شیان دي ګوره هر څه په دې کې موجود دي ښه سلورز دي نو دا اوس د هر چا مربوط شیان لري هر کس راځي خپل بخش کې د کار کوي وسه موږ فارکس کار کوو کرپټو کې موږ کار کوو فارکس چې راشي ټولې کرنسي انده سماوي علي دا به بروکر دي ښا دا بروکران دي دا بروکر دي په دې بروکر کې اوس ته که بدی مارکیټ کې کار کوي کنه ټریډ کې ته باید دې بروکر سره اکاونټ ولري که ته غواړې ټریډ وکړي د ټریډ لپاره فورکس کې هر بروکر موجود دی ښا بدون د بروکر نه ته فورکس کې ټریډ نشي کولای بایننس خپل مارکیټ معلوم دی کنه بایننس خپل مارکیټ لري ټریډ لپاره که ته فورکس کارې کرنسیز کارې نو ته به دغه کمپنیانو سره خپل اکاونټ جوړای دا کمپنیان دي چې دا سہولت تا وړاندې کوي چې ته څنګه کې USD یورو په ډالر باندې ټریډ کې اوس دا شی دا USD دا یورو دا ته چې صرافي مارکیټ ته ځي اوس کتلار شي د یورو قیمت بمدا غوي ګوره په FXCM کې اونډا دا ټول مارکیټونه دي ګوره دا ډیر مارکیټونه افغانستان کار نه کوي په دې کې یو افغانستان کار نه کوي نه اونډا کار کوي نه FXCM کار کوي ګوره ټول دي ګوره ها CMC مارکیټ دا اونډا مارکیټ دا ګوره ټول خوا کې مارکیټ دی وسره ها آیس مارکیټ دا capital.com دا ګودا مارکیټ په افغانستان کې کار نه کوي ها ته بس کې افغانستان لپاره مخفل مارکیټ لري به ان شاء الله هغه به وایو کچې تاسو دیوالتیا خودله چې په دې کې مطلب فارکس مطلب کار وکي کرنسی زور کار نه کوي وکي د بایننس فیوچر دغه نه بیخي کارو بایننس په فیوچر فارکس تراشه کرنسیز کار کرتا بایننس کې چیو کا بایننس کې انویسټمنټ وکا سپاٹ وکا کم پورشن چې ما تاسو ته ویلې مثال تاسو ټریډ به وکړئ هغه راشي دلته د کرنسي تاسو ټریډ کوي دلته امدا کوم تحلیل چې موږ وایو ټول یو تحلیل لګورخه فرق نه کوي نو دا وګورئ دا ټول مارکیټ خوا کې وسره دی ښا د دې نه بغیر تاسو نشئ کوئ چې دا ډالر په یورو باندې مثال زه غواړم ډالر په یورو په کوم مارکیټ کې ټریډ کوم په اونډا کې صحیح ده ته باید اول اونډا سره چې ولري اکاونټ ولري کته غواړي چې دا ټریډ کې دلته ځای په ځای باندې دلته د ټریډ کې ښه اپشن دی به اپشن ته هم چې مارکیټ راځي پیلتا دا و ټریډینګ پینل کې راځي موږ سره ښه دا وګورم دا موږ سره ګور ټریډینګ پینل کې چې دی بروکر دی ګورم شو ګور بایننس هم موږ موجود ده مستقیم دلته بایننس کنیکټ کولای شي هم دلته تحلیل کوا اخستنه خاصه مستقیم بایننس مطلب سای حساب ارتباط جوړي مثلا الته مستقیم دا ګور دا شو آل بروکرز دی ګور دا ټول بروکر دي ها دغه نه کته غواړي په دې مارکیټ کې ټریډ وکړي زه په دې صفحه کې په دې صفحه کې غواړي ټریډ وکړي اخستنه خرڅونه وکړي ته باید دغه مارکیټونو کې اکاونټ جوړ کړي او هغه مارکیټ دې سره کنیکټ کړي چې کې هم دې دغه سره به کنیکټ کړي د ټریډینګ ویو سره چې کنیکټ دک نه به ته کولای شي په دې ټریډینګ ویو صفحه کې څنګه وکړي زه په ځای باندې ټریډ دلته وکړي ٹھیک ده دلته کولای شي زه په ځای ټریډ وکړي انډرسټاند نو اوس ګوره دا وګدا موږ سره فلحال و د موږ خو دغه نه فورکس کې چې هم ویلیول یورو په ډالر باندې راغله تاسو وګورئ موږ سره فلحال که تاسو مارکیټ کې پوښتنه وکړئ نو موږ سره فلحال د یورو قیمت څومره ده 1.14 یعنی یو سلو یورو 114 ډالر کېږي تا نه په صرافه کې څو اخلي $2 ته نه کم اخلي نور تا ته درکې 114 تا درکې هرتا دا ظالم خلک دی ګوره دا دوه ظالم خلک دی ګوره $2 فکس
د دې مطابق ما پرون چې مېده کړه بله ورځ په 1915 کې و یعنې دلته و دا وګوره څومره پورته شوی ده ګوره که همغه ورځ هیرو ما ساتلی وی او دلته مې خرڅ کړی وی دا وګوره دلته وایي دلته وه خو دا داسې حال وخت دا بېرته راغورځېږي دا خو ورځې دي دا خو د ورځو کې دلته ګوره د ورځو په حساب باندې ده نو نن تقریبا فی الحال ریټ ده 114 ریټ ده خو تا نه مارکیټ کې مثال یو نیم تنه کم اخلي دو تنه کم اخلي 14 تنه اخلي 14 15 یا 16 کې تنه اخلي دا اوچته قیمت دی اوس دا فارکس ته ګوره ها فارکس نوم د ماده فورین کرنسیز د فارکس فارکس شارټکټ د ګوره فورن کرنسیز ها دا بل شنه د بایننس موږ څنګه وای بایننس دا فارکس معنا فورین کرنسیز خارجي اسعار دا خارجي اسعار دی بل شنه دي دا اوس ته کولای شې دا ټریډ وکړي واخله خرڅ ٹھیک ده په دې کې ته اوس کرپټو کا غواړي تحلیل کې دا ډیر ښه ده خاص کر چې دا 9 یورو اوس ته په دې کې یو سیکشن یو برخه ځان ته وټاکه اله ځان ته دا سپیشلایزیشن غونډه ده فارکس څه مطلب ته په یو سیکشن کې ځان متخصص کولای شي یوازې یورو ډالر حساب کا نور هیڅ څه کار نه لري بس کینا نیوز د یورو ډالر لپاره ګوره خبرونه د یورو ډالر لپاره ګوره هر څه د یورو ډالر لپاره ګوره ته به نو پروفیټیبل شي چې پښتنه وکوا ستا هم دا یو پیر کې خپل ټریډ کوا دلته څنګه کوا ګوره مولوی صاحب چې بیخي هغه شکل نه سره حیران اوزي اوس کته نه غواړي په دې مارکیټ کې حقيقي و چلےږي مې چلےګا مارکیټ کې پیسې خو بلري کنه پیسې واخلا ګراف تکینه چې ګراف تکینه اصلي هیڅ تاسو شل ډالر دي هیڅ مارکیټ کې ما چوا کنه غواړي چې هغه دا موږ چې حرام شکل کې ورته دغه نظام وباسي دغه شکل کې مې اچول ته پیسې هغه ته په نړیوال مارکیټ کې زیات راکړي تا پیسې راته کته نو غواړي نړیوال مارکیټ کې خپل کې مکه ته مارکیټ لري دا کنه حضوري مارکیټ لري ډېر فرق دی حضوري مارکیټ تقریبا $2 فرق کېلتا خپل هوایا کته ال نه غواړي دا ډېر پروفټ کې نه حرام دي سره موږ اوس هاټ لا هوګه فرس سوچ فرس دې موږ نيسو کوم اسباب باندې نيسي مثلا دا دې په کوم اسباب نيسي وسره نو راشه کنه ته خدای مارکیټ ته کېره مثال دا مارکیټ ته ول په کوم اسباب دې خلک نيسي نوم دې وته حرام کړي مثال راشه کینه مثال ته بازار کوي کنه استاد دې څنګه حرام کوي کنه په خدای کې رسول الله نواري اوس دا وګوره مولوی صاحب تاسو به کوم نواري مارکیټ کې پیسې واچي دا پیسې چې ته مارکیټ ته ورځې کوم شکل دی واسي ډیجیټل شکل دی واسي ها USD دي چې تا وړي USD دا وړي یو خبره ده دا بازار د سټاپ کوم دا دا ولي لاندې کړه هغه د رد ما د لاندې کړه